الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمونږ استاسو خبره شروع په باب د توحید کې. د توحید معنا لغوي، معنا اصطلاحي، دغه اقسام: توحید فی الربوبیه، توحید الالوهیه، توحید فی الاسماء والصفات. دا تشریح شو، دغه وروسته به یو څو فائدې د توحید ترغیبا او لا اله الا الله کې نفي او اثبات. د لا اله الا الله یو څلور معناګانې چې په دې کې د درې ضعیفه کمزوري یو معنا صحیح چې لا معبود بحق الا الله، دا درست. لا اله الا معبود فقط الا الله، او لا حاکمیت الا لله، او لا خالق الا الله. دې معنی به اقوا کلام شوی. نن به دا خبره ذکر کو چې لا اله الا الله د څه شرطونه لري. د شرط او علت او سبب مابین کې فرق دا دی. شرط په غیبه وجود د شی راځي، علت په غیبه وجوب راځي، او سبب هغه طریقه لپاره د حکمي. اول د شریعت اجمالاً ځان سره یاد ساتي واته شرطونه دي. اگر کو علماء درې ذکر کړی دي، مفسرین او د قشان محدثین دا خبره ذکر کوي چې لا اله الا الله دا کلمه چې کله انسان وایي دی قائل اڅ نه فنور کوي، مگر په هغه ټیم کې بنا فور کوي چې کله دغه اته شرطونه دا ثابت شي من دراشي. اجمالی قول علم دی، دویم په دې کې یقین دی، او دریم اهل المدا خبره ثابته کړې ده چې اخلاص دی، څلورم صدق دی، پنځم محبت دی، شپږم انقیاد، اوم قبول، او اتم چې دی کفر. علم د شی علم چې هغه منافی د جهل، یقین د شی یقین چې هغه منافی د شک، اخلاص د شی چې هغه منافی د شرک، صدق د شی چې هغه منافی د کذب، محبت د شی چې هغه منافی د بغض، انقیاد د شی چې هغه منافی د ترک پر خودو، قبول دا چې هغه منافی د رد، او کفر بما يعبد من دون الله. اتم شرط پکې دا دی چې څوک الله رب العزت نه عبادت خو د بل چا بندګي نه کوي، په هغه ټول باندې انکار کوي، په ټول باندې برات کوي. لږه وجه شاعر په شعر کې مدار جمع کړی دی: علم یقین و اخلاص و صدق كما محبه و انقياد والقبول لها وزد سامنها الكفران منك بما سوى الله سوى الاله من الاوثان قد اولها. دته ولکه کې شرعي درې کلمې طیبه او هغه اجمالا تفصیلی سره. اول سره بدی لا اله الا الله باندې علم لري، د شي علم چې هغه منافي د جهل له اسباب د علم مخکې موږ ویلو چې تقریبا سلويخ دي. یو سره په هغه وخت کې قران او سنت باندې عالم کیږي چې کړه د سلويخ امور بده کې راځي شي. اول د عالم خبره لغوت کې خودل، دویم په وخت د جریان د درس کې انصات خاموشي، دریم د عالم د مسله زده کوله، څلورم هغه ځان سره ساتل، پنځم النشر بین الناس د خلکو مابین کې خوراوله، شپږم چې کله بسړي کې اخلاصي احساني، وم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، اتم د نظر حفاظت، نهم په دې نفس باندې د جوخت ودرېدل، لسم د حرام نه ځان ساتل، یولسم د الله د رضا په خاطر باندې د علم لکېنی، دولسم د تقوا په خاطر، دیرلسم د علم عظمت بستا په دې ځل کې چې علماء دغه تقریبا یو سلو فرق ذکر کړی دي د علم او د مال، او څوارلسم د رب العالمین عظمت او وقار باندې بزړه کې، پنځلسم دنیا فرستی به پرې دي، شپږلسم خواهش پرستی، ولسم چې کله قوي ایمان ته ولري چې هغه قران او سنت ته مستنبط دي او غیر پر شل امور دي. اهل الملکری دي قران کې سوچ، د الله په نومونو کې سوچ، او د الله په مخلوقاتو کې سوچ، دعا د رب العالمین او ذکر د رب العالمین به په دې کارونو کې ځان نه بندول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې پیژندل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژندل، د اسلام د دین محاسن پیژندل، د هر قسم کفر او شرک نه جدایي، الله رب العزت د وخت ورکول، علماء سره ناس ته علم د قران او سنت
اخلاص په ځان کې پیدا کول د الله سره محبت د الله له بندگانو سره مینا هغه څنګه لري کېږي چې تا د رب العالمین نه لري کوي جهاد او عمل صالح قوي ایمان او اتلسم علماء دا خبره ذکر کړي چې زړه به دی پاکي نو نسم مضبوط عزم شلم یقین ایوشتم صبر بدر کی چې صاحب نظرۃ النعیم تقریبا دغه باره کې یو سلو آیتونه اتدرش احادیث لس اثار او شپاره څخه دی ذکر کړي دویشتم اهل المداخبه ذکر کړي دا ګنا نه بزان ساتي چې استرار به ور باندې نه کوي درشتم تکبر نه بزان ساتي چې لرشتم د بدعت نه پنځشتم دنیا پرستی به پرې دي شپږشتم خواهش پرستی به پرې دي وېشتم فرض کې به عقل پیش کوي نه اته درشم قوي تحقیق به کوي په ضعیف تحقیق باندې به عمل نه کوي نه درشم دا قوي کمزور ایمان به قوي کوي او لسما د درشم د یو په خبره باندې بغیر دلیل نه اعتماد نه کوي یو درشم چې کله په سړی کې الہیتی دو درشم د عمل په نسبت علم لکینی درې درشم سیاق او شباک کې لږ سوچ کوا څلور درشم تقسیم درې مسلې پنځه درشم یو کتاب کتل او د قشان د خلکو لویل لکه امام بخاری شپ کتاب یا بل چې ابو ګلی کو به خلکو لویلې شپږ درشم قید نوٹ اخسر و درشم دعا چې رب زین علم اته درشم شوق نه درشم مجاهده او څلوختم اخلاص د څلوخ اخلاص لپاره د علم دلیل به دې باندې چې ته په دې کلمه باندې علم لري لا اله الا الله نفيا بم پیژنه د قشن اثباتا بم پیژنه چې لا اله نفيا سمانه الا الله اثباتا سمانه په یو کې تخلی او په بل کې تحلی دلیل پیدا کول رب العالمین سوره محمد من سمرات کې فرمایي چې فعلم انه لا اله الا الله په شپه دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه سوا د الله نه رسول المانی کې لیکي د آیت په تشریح کې وې دې کې دا خبره معلومه شو چې علم په دې کلمه باندې لرل نفيا او اثباتا اله لا اله دغه نفي او دقشان الا الله د اثبات مسله دویم شرط په لا اله الا الله کې دا چې یقین بدی یقین په لغت کې ویل شي سکون لا او په اصطلاح کې اعتقاد جازمه راسخه مطابق د واقع سره نور تفسیرونه معلومه وکړي دي اې دې به څو مرتبه دي علم اليقین عین اليقین حق اليقین او یقین په دې باندې انسان لږیږي چې کله سړی د اهل الیقین سره کینی د الله په مخلوقاتو کې سوچو کې او دغه شند دعاګانې وغواړي مسعود احمد کې روایت دی پر روایت ابو بکر صدیق باندې اگر کو علماء ور باندې کلام هم کړی دی چې صلی الله العافیه والیقین د شي یقین چې هغه منافی د شک سره او دغه یقین د بینه به د ابلیس سره جهاد دی ځکه د ابلیس سره دوه قسمه جهاد دی یو جهاد دا معنی چې شک پر خودل او بل جهاد دا معنی خواهش پر خودل خواهش پر خودل دې ته ویل کېږي چې ستاسو نفس اووي قران او سنت سووي هغه ته پریدو دې به سره روان شي او ټول امت یو طرف باندې روانه ته په بل خوره کسین چې دا معنی امام سیوطی رحمه الله کړی دا دلیل به دې باندې چې د ابلیس سره اعلان سره دوه قسمه جهاد دی یو خواهش پر خودل چې هغه ته ویل کېږي اتباع الهوا هغه ترکا او بل شک پر خودل چې هغه ویل کېږي یقین نور د جهاد معنا لغوي معنا اصطلاحي ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکلي دي دریم جلد هم نمبر صفحه کې چې بذل الجهاد بمقابله عدو الله لاعلاء كلمه الله څلور د نفس سره د چاول علم دی دویم عمل دی دریم دعوت دی څلورم صبر د ابلیس سره د شک پر خودل خواهش پر خودل څلور د کفار سره د بشو باندې په لاس باندې په مال باندې په زړه دریم د عام منافقانو سره معنی دا ده د یقین دا معنا ده چې کوم سره لا اله الا الله وي دا به یقین لري په دې خبره باندې چې الله رب العزت چې هو المعبود الحق حقدار بندګی دی بل هیڅ نشته دیو جن شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي وی الہ هغه چاته ویل کېږي چې تمته ساتي یریږي تی اعتماد پې کوي او د ټول باندې اسمه په دې رب کې موجود دی په بل چا کې نه دلیل په رسول حجرات هغه 15 سمات دی الله عز وجل فرمایي چې انما المؤمنون یقینا د مؤمنان چې دي الذين اغخلوا دي امنوا بالله چې ایمان راوړي په الله باندې دلته به ځین له سوال راځي چې دا خو اخذ محدود راغی په جانب د حد کې تحصیل حاصل لاغی جواب دار چې یو ځکه لغوي معنی مراد د بل ځکه اصطلاحي امام بلری په الله رسول باندې ثم لم يرتاب به بشک نه کې جهاد بګي په خپل مالونو ځانونو باندې خو په سبیل الله د الله په دلار کې اولئک داخل چې هم صادقون هم دوی رښتینی لري کلمه لا اله الا الله دعوه د ایمان کې
دریم شرط په کلمه طیبه کې د اخلاص دی د شي اخلاص هغه منافی د شرک ابن قیم رحمه الله فرمایي چې کله انسان عمل کې وبده کې اخلاص نه وي دا د شي د لګي وسړي تو شدان د کړي د خپل تړلې د مرکز لرشيږي ارڅ به ختم شي او قران کې الله عز وجل فرمایي احسن عملا ابن كثير د فضيل ابن عياض نقل کړي چې احسن سمنا ان يكون الاخلص والاصوب اخلص دمنا ان يكون لله عز وجل اصوب دمنا ان يكون على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم اخلاص په موږ کې به څنګه راځي په الله باندې به ایمان لري عز وجل په قیامت باندې به ایمان لري د الله عظمت په زړه کې لري د چا د مدح زمره به متاثر کیږي نه او دې سره به د قران سره تعلق ساتي نیکان ملګری به انتخابای تزهید په دنیا بکای مراقبه کوشش بکای مجاهده بکای عمل به پټ کای په ارش کې بخنیت کای او د عمل نور څخه جاړه چلې رد نکي او هغه اسباب استعمال وشي په غوړي عمل قبلي د اخلاص معنا لغوي او د قشانه اخلاص په کوم ځای کې په کار دی او څنګه په کار نه دی مخکې درسونه کې هغه ویل شي و چې کله په شریک اخلاص نه الله عز وجل د عمل مراد کوي تاسو وګورئ صحیح د مشاد کتاب العلم کې روایت ابو هريره سے راوړي عالم شهید مالدار هغه ټول جهنم د اور ورځي اخلاص دې ته ویل کېږي دی چې دا شرط به د کلمت طیبه کې چې ټول اقسام د بندګۍ رب العالمین پورې خاص کوي اې چې په دې کې به هغه د الله نسبت بل چا نه ور کوي دلیل په سوره بینه 5 نمبر آیت دی وما امروا دي خلق الامر نه دګړي شوی الا ليعبد الله مگر دې لپاره چې دې د الله بندګیو کې مخلصین له الدين خالص کې الله رب العزت الدين حنفاء اطلق شي په توحید باندې حنیف دامن المقبل الى الله والمعرض ما سوى الله څلورم شرط له موږ ذکر کړي صدق به کې د صدق چې هغه منافی د کذب ما نه دا ته چې کله دا کلمه توحید وای چې لا اله الا الله ته په دې خبره باندې رښتینی وي زړه به برابر دي شي سره دلیو جن قران کې الله عز وجل فرمایي سورہ عنکبوت کې اول دریم نمبر آیت پورې الف لام میم درې مقصد باندې رب العالمین په دې ذکر حروف مقطعات دي اته به دانی دي په نې سورتونه کې کوم چې زمون د الله په مراد زمون په ایمان دي اعجاز قران پکې دي کوم انسانان چې په خپل علم باندې غرور کې الله ورته چیلنج ورکړي چې دې معنا وکړي کوم چې عوام دی غوړي ترغیب ورکړي او د ټولو سورتونو د نه سورتونو په اول کې راوړې ده یو سورت کې را نه وړه ځکه دشمن ټیم په ټیمانه تعرض کړي دي ابو بکر صدیق فرمایي چې دا رب العالمین راز دی عبد الله بن عباس فرمایي چې الله عز وجل په دې باندې پويږي احسب الناس خلق ګمان کوي ان یترکو چې دې په پاتې کړي شي بغیر د امتحان ان یقول په دې وجبان چې دې ویل موږ ایمان راوړو او هم لا یفتنون تکوینی او تشریعی امتحان به ولې راځي امام قاسم رحمه الله تقریبا د غیر پر شپارس وجې ذکر کړی دي کافر خو په دې وجبان چې هغه توبه وباسي او مؤمن چې هغه توبه وباسي لاجل تسویه العباد د بندگان پاک کړي شي د وجه د عزت د نفس نه د دې وجه چې درجه رب العالمین د ټاکلي هغه په عمل نشي وشي ولې امتحان پیراولي موږ د رب العالمین بندگان څنګه تصرف ازمن پر بدن کې کوي کولې شي وغيرها به وایي چې موږ امتحان کړل الذين فاغ انسانانو من قبل چې دینه مخکري دې لپاره الله عز وجل فرمایي چې الله کار کوي الذين صدقوا هغه خلک چې رښتینی دي او د قشن معلوم کې هغه خلک چې هغه دروغجن دي پنځم شرط له مو ذکر کړه محبت چې هغه به منافق د بغض سره معنا دا شو ته به دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو ته بدل الله سره محبت ساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتي او د قشه محبت به دې کلمې سره ساتي او د هغه سره چې د کلمه په غیبه نه دال دا څلور خبري د رب العالمین سره محبت یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دوا دا کلمه چې په کوم شي دلالت کوي په غیبه سره محبت درې دا ټول خبره وکړاله محبت دا معنا اثار المحبوب على جميع الصحبه خپل محبوب دې ټول ملګرو باندې اوچت وګاړه رب العالمین سره محبت په قران باندې راځي په ذکر باندې راځي په مانځ باندې راځي د الله د نومونو سره اصله مختکول باندې راځي تا خپل زړه رب العالمین په وړاندې یو قیدی باندې تړل باندې راځي الله رب العزت وقت ورکول باندې راځي د الله د اولیاء سره پناست باندې راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري باندې راځي د الله لپاره محبت او دوستي کول باندې راځي هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب راغله په دې باندې راځي قران غمګین आवाज باندې وای په دې باندې راځي تخپل نظر په دې قران کې باندې و په دې باندې راځي ته تهجد په دې منځ باندې راځي د دشمن مقابل کې د صفونه د برابر اول لکه بنیان مرصوص په دې باندې راځي او د قشن د امانت په لحاظ ساتلو باندې راځي د وادي پابندي کول باندې راځي
او د درواغ نه ځان ساتلو باندې راځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دوه قسمه محبت دی، تبعی او شرعی. شرعی دا منه دغه خبره په دې ټولو خبرو باندې او چې تګنه دی. وجنه شاولی الله رحمه الله فرمایي وکچرته په یو طرف باندې قران او سنت او بل طرف باندې او بل چا خبره موږ او چې تکړه قیامت کې بدل الله قران څو عذر به پیش کو. تبعی دا منه موږ ختم خو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقصان نه رسیږي. لکه څنګه چې خبيب دا ویلي ابو سفیان بس کوي چې ماده چې ملګری دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي چې یو بل نظریږي. د رسول سره محبت په سم اندر راځي، حسن اشتري، شجاعت اشتري، اخلاص اشتري، صله رحمی اشتري، علم اشتري، ټول شي نه بده کې موجود دي. دلیل په دغه آیت دی سوره بقره 55 نمبر آیت کې فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. بعض د خلکو نه دشي چې غوینه ولي شي رب العالمین نور دوستانه يحبونهم دغه سره مینه کې لکه څنګه چې مینه د الله سره کې لکه مینه مؤمنان د الله سره کوي. او الذين امنوا اشد حبا لله. هغه خلک چې مؤمنان دي دغه مینه د رب العالمین سره زیات اول علماء دغه اتوجه ذکر کړی دي بل غیب دا شرعي دا او دغه شان د عقیده تقاضا ده نتیجه کده شریک بګینی شو وغیرہ. انداز جمع د المخالف المساوي نصفی دا معنا کړی دا. نبی صلی الله علیه وسلم مشرکین خو د خپل معبودان کته غنل دي. نو خطیب شربینی وای شرکا، مولا قاری سے وای شرکا. امام شوکانی رحمه الله فتح القدیر کې ابن قیم بیا جواب الکافی کې ذکر کړی دی ک لو غواړي ته غواړي دا بچیم په لاس پر دی پتا او لو لا کربته فلان کده پلانې سړي د اسپنه وی غلطو دا کوری وړلو ک ډرایور شته چالا کنه دا گاډي چې پکې دوی بچ کې دا ټول پکې رااله. به دې مقام کې بدا معنی نه چې ډیر منسه یو نه ولې شي نه یو مبالغه فی النفی بل نفی فی المبالغه ده. دلته مبالغه فی النفی ده نفی فی المبالغه نه ده. شپږم چې کله به کې انقیاد وي هغه انقیاد چې منافی د ترک دی معنا ده ته به رب العالمین بندگی کوي واځي او دغه شان منقاد بشي د شریعت له ایمان به ولري عقیده ورته ساتي چې دا حق دی. دلیل پیدا کول رب العالمین دی وانیبوا الی ربکم ان ابدتو کې خپل رب تاسو له واسلموا له او غلط تسلیم شي. ان ابد دا معنا يدور مع الحق حيث دار الرجوع من الكل الى من له الكل. به ابن قیم دلی کې سرور کې اسمه ان ابد دی. ان ابد الى الله بالتزرع، ان ابد الى الله بالمجاهده، ان ابد الى الله بالعمل الصالح، ان ابد الى الله بالدعاء. او وما شرط القبول چې هغه منافي رد دی معنا دا تبقى دا کلمه او قبلې به هغه چې دا کلمه په هغه باندې دلالت کوي چې هغه دې ته ویلګي دا ټول اقسام د بندګۍ رب العالمین پر خاص کا د نور ټول بندګۍ پرې ده. دلیل به دار قران کې الله عز وجل فرمایي سوره صافات 15 آیت کې انهم كانوا یقینا دوی شو اذا قيل لهم شکل بدوی له رسول لا اله الا الله نشتره حقدار د بندګۍ شو د الله نه یستكبرون تکبر به وکي ويقولون به د شی ویل چې ایمون پر خودن کې د خپل خدایانو لا لشاعر د وجه او شاعر نو مجنون شغم لیونه دي. اذا من اروع تقرينه کله کله او قيل مجهول صيغه قائل چې ارچو کې لهم د دې په خیره. اتم شرط چې الكفر بما يعبد من دون الله هغه څوک چې رب العالمین را بده خدای بل چا بندگی کې هغه ټول نه انکار ته به ټول نه بیزاره کېږي د شي عقیده بس چې دا باطل دي. دلیل پیدا کو رب العالمین د فمن یکفر بالطاغوت هغه چې انکار کوي د طاغوت کله معبد من دون الله من مطاع او امیر او معبود ويؤمن بالله ایمان په الله راوړو دې سړي پنځه ولګول په مضبوطه کړای باندې د دوړ ولې ذکر کړ تخلی او تحلی. کله کفر به طاغوت سره کې خو ایمان بالله نه لري، کله ایمان بالله لري کفر به طاغوت نه کې. الغرض په کلمت طیبه کې من نن التشرتون ویلي کفر بما يعبد من دون الله، القبول دري قبل ولا الانقياد دي مقتضيات منله، المحبت رب العالمین سره محبت، الصدق رشته ویلا، اخلاص پسان کې پیدا کوله او اې دې سره په دې خوا کې یقین او به علم. کله چې دغه اته شرطونه موجود شي د لویلګي شرایط د کلمې طیبه اول علم، دویم یقین، دریم اخلاص، څلورم صدق، پنځم محبت، شپږم انقیاد، وم قبولیت، اتم کفر. علم د چې علم چې منافی د جهل دی، یقین چې هغه منافی د شک دی، اخلاص چې هغه منافی د شرک دی، صدق چې هغه منافی د کذب دی، محبت چې هغه منافی د بغض دی، انقیاد چې منافی د ترک او رد دی، قبول چې هغه منافی د رد دی، الكفر بما يعبد من دون الله. الله رب العزت دا ټول شرایط موجود کی